ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ستاسو د نن ورځې درس کله چې دال، کله چې زال او یا ری د واو سره راشي څنګه به لیکل کیږي او څنګه به تلفظ کیږي وګورئ. دال راغی چې د واو سره یو ځای شي، بیا زال راغی او بیا ری په منډه راغله چې د واو سره یو ځای شي. نو لومړی به دال جمع واو وګورو. کله چې دال د واو سره راشي څه به ورته ووایو؟ دو کیږي، دو. آفرین، ډیر ښه دی ووایې. کله چې یو بل دال ورسره راشي دود کیږي. دا موټر وګورئ دود ته خیږي. دا تور دود دی، دود. دال او دو یو بل دال ورسره راغلی دود شوی، دود. دود د موټر نه دود خیږي. او کله چې زال جمع واو شي یعنی زال د واو سره راشي څنګه تلفظ کیږي؟ تاسو ووایاست. زو کیږي. آفرین، ډیر ښه پوه شوئ. زو کیږي لکه د زوزنقه په کلمه کې. زوزنقه، زوزنقه هغه آله ده چې زاویه په اندازه کیږي. تاسو خطکش لیدلی؟ خطکش باندې خطونه رسم کیږي مګر په زوزنقه باندې زاویه اندازه کیږي. کله چې تاسو لوی شوئ بیا یې د هندسې په مضمون کې زده کوئ. آفرین. اوس نو راشئ کله چې ری د واو سره یو ځای شي. ری جمع واو تاسو ووایاست. څوک وایي؟ زه وایم، زه وایم. آفرین، ووایه. رو. آفرین، رو کیږي. ری واو رو لکه د رود په کلمه کې. رو د رود په کلمه کې. رود باندې خو پوهیږئ. دغه وګورئ، دغه د غرو نه چې راغلي دغه اوبه ځینې خلک ورته سیند وایي، ځینې خلک ورته دریاب وایي او ځینې خلک ورته رود وایي. رو د رود په کلمه کې. رو رود، رو رود یو دال ورسره راغلی رود شوی. ری و واو رو یو دال ورسره راغلی رود شوی، رود. ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. خوږو ماشومانو خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای پامان.